زما ډېره غریبي وه او د ډېرې مجبورۍ نه زما زوی تللی دی. دا ایجنټ اخر صرف د وړلو ذمہواري لري که د سر ساتلو ذمہواري نه؟ سر ساتلو ذمہواري نه لري. دا د خپل کار دی. دا د خپل کار. او سپیم را پسې خوشي کړي مونږ ته نه منډې وخو بس اخر هم چې گیر کې بس هلته کې خو وخي داسې والي چې بس واپس ته خپل دیوال ته نشي را رسېدی. زما ته د خپل زوی میلو شي مرګ د الله په لاس کې دی، کودي مړي کودي ژوندي کودي خوږي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مور ختم روان کړی سواله ختم وینه خجوري پرتی دی او دا اړي چې دا زوی خدای پاک راولي دا د نور ځوانانو په شان د ځوانم بهر ته وته چې خپل غریبي وکړي او د اوریدل کېږي داسې چې د په ایران کې د تصحادثه صدا الله دې نکي اجازه سوي الله دې په خیر او مور انتظار کوي. مور سره دوه خبرې کوم مل ترور ولارته او هغه مرګري چې کوم سره تدې زنه مرګري شو تر ایجنټ څه کوي صاحب ایجنټ خو اکثر هم تاسو په کرو پیسې خو بزان له بنگلې جوړي کې خو تاسو په کور کې ویر پاتې شي. بابو اسد موري او جزید اسد مورم دادی چې وته دنه سلام مشوره کړي وکنه بس ما ته وی ز کراچۍ ته زما او بس لوبه ته سی ویلی دي خو د مجبورۍ نه تللی دي د ډیر غربت د وجې نه تللی دي زما ډیر غریبي وه او د ډیر مجبورۍ نه زما زوی تللی دي چې زما زوی په هر ځای کې وي زما مدد وکړي د الله د رضا دپاره او ما له د خپل زوی راولې خو دې هر ځای کې وي کو خوږي خیر دی الله به ښه کړي خو مړ مې د الله مال دی زما پکې هېڅ اختیار هم نشته خو ما ته د خپل زوی پکار دی چې په هر حالات کې د الله د رضا دپاره چې د چا څه وس کېږي د به زما د دې زوی مدد وکړي او ما له د خپل بچی راولې دا خو به سبا د هرې مور زوی داسې ځي او دی به په لار کې مړ کېږي او خلک به یې غورځوي دا ځوانانو سره دا زیاتې نه دی پکار کو دی جنډ کړي کو دا کړي د الله د رضا دپاره د دې ختم په برکت زما مدد وکړي او ما له د خپل بچی راولې زما هېڅ نه دي پکار زما ډېره غریبي ده رزق ورکولو والا الله دی. دا بچی چې ته رضا صلی د سره کړی و بابو چې ته ویشي په وی مزه زویا وای مور زما یو دوه ارمانونه دي اول به ته عمرې له بوزم او بیا به دله کور علم مې زویا زما سم نه دي پکار چې زما په نصیب سي زما عمره نصیب کی په ما بالو کی خو ته دې خبرو پسې مزه زویا خبر شو رابطه به سره کولې بابو او خبرې ما سره کړې وي به ویره تر خپل حالات او د سختو بیرته وي راته به وي بس خیر دی مورې خدای بخیر کی ته چا خبرو ته غوږ میږده او خدای بخیر کی بس زه سمدمې موضوع روغ جوړې ما بس دا خبرې به راته کولې بچیا سي ګوري روکیږي نه د غریبۍ روکي دا نستي نه دا ګوري دا خواږه روکي غني بچی څوک چې تپری دي بچی نه روکي زما نه زوی روکدي او ما ته بس خپل زوی راولې چې زه هر ځای نه چې په هر ملک کې بس زما خپل زوی ته ضرورت دی بس ما ته د خپل زوی میلو شي مرګ د الله په لاس کې دی کودي مړي کودي ژوندي کودي خوږي د هر ګوټ نه چي و د چا د الله د رضا دپاره بس زما د مدد وکړي او زما د زوی مال را پیدا کړي ستاسو براشي انشاءالله و زما ته خپل زوی پکار دی جن لمسونه پیسې ور یاره بس پیسې ګانې خو به مې ورته ورچولې چې د بېر پیسې را واچو ما به ورته واچولې تر څلور میاشتو پورې دونه به شي وي که نه بلکل دا یاره یو شپږ روپۍ خو به ما به دومدا شان لګوري یو بل نه مې رایستي خو ما بس ویلې چې بس دا په پړاو د دې پیسې لګي یو ایجنټ لور کوي او جی بالکل همدا شان یو مخکې کوي به بل مخکې کوي به بل مخکې کوي خو دونه پورې معلومات ما ته راغلي دي جی چې دی د افغان په خوره کې دی د ترکي په بارډر چې مطلب دی وفات شوی دی او بیا هلته پروت دی او ترکیانو سره دی نو بس مونږ سره مدد وکوي مونږ څه نه غواړو د خدای د رسول خاطر وکوي صرف زما د مور له دپاره دا نه وکوي مونږ سره چې زمونږ د ارور راشي بس نور هم سم نه دي پکار یو شی خدای رسول دې زما د ارور راولي بس
تاسو ته اندازه نه چې یاره د ایجنټ کومې پیسې دي دا لارې سختې دي اوس خو په ایران جنگ شروع دی ډېرې سختې لارې دي خو ضرور دی نه منله نه مني بس عجزي غریبي بس وزولو بابا دلته به راغو بور به شو اوبه وتو بس زړه تنګ او ډېر زیات ټایم دلته نه تېرېدو ډېر عاجزي م ده بس مونږ وایو چې خدای رسول زمونږ دا رور راولي نور داسې هېڅ قسمه څه خبره نشته بس خدای زمونږ رور راولي دا تاسو ټول رشته دار یې ته سې زه ماما او ته زه ورور یم مشر ورور یم دا اسد تاسو ټول نه کشر دا ما پسې دی دا د ټولو کشر دی ستاسو د کلي نه نور خلک هم وځي داسې زمونږ د دې کلي نه چې داسې په جوړو مالت مې د دنیا خلک لاړه د دې د لاسه خو دم وی چې یاره زمزمه بس زه د خپل نیستي غوسم یا هر څه چې خدای ولړه کې ورکړي و کنه مطلب د ایجنټ مزید مال ډیر دی سړی د جنډ چې کم دی دا پروا نه کوي چې یاره دا انسان ما سره روان دی که دا د پیشو بچی روان دی هغه به صرف خپلو پیسو سره کار دی مطلب چې څونه وقفې سره دی ځي دومره مونږ ایجنټ ته پیسې سینډ کوو نه پیسو څه مسله نه وه پیسې م ورته سینډ شوي دي ټول سکرین شاټ هر څه مونږ سره دي خو بیا هم دی نه باوجود چې ته یو پردی بچی بوځي او داسې په ډزو ټوپکو کې ورچې نو داسې نه ده پکار چې لکه نشي تللی نو مهرباني پکار ده چې ته خو ورله لږ ټایم ورکړه که نه چې کم ټایم د ده د تلو دی نو هغه ټایم کې واړوه دا ایجنټ اخر صرف د وړلو ذمواري لري که د سر ساتلو ذمواري نه سر ساتلو ذمواري نه دا لیکه د خپل کار دی او دا د خپل کار دی چې په بارډر وروچې نو بارډر څه ګپ خو نه دی کې به فوج نه پروت لکه دوی داسې ورچوي سر که نه چې دې درته دلته کې ودرېږو درته وایي بس سیده ځه دې د نه ایسار شي سر په خپله دې مخکې رواني دې د سختو یار نه دې د سختو یار نه بس زه خو پیسې واغسې خبره ختمه شو ماشوم ته وایي ځه نو ماشوم خو بس په دې نه پوهېږي که مه کړي ماشوم رواني په مخه او مزل کوي بیا که هغه مړ شو که زخمي شو هغه بیا ځان له خبره ده الله دې نه کړي که اسد سره دا حادثه دې سره بس 25 ورځې وشوې چې دا صرف په دې درې پرته یې کټ ته نه خېږي کوټې ته نه ځي بس تسبیح هغه چې اوبه م وله په یو ټایم څه په زورونو باندې وله ورکو کله ورته وایو کیس شوی دی کله ورته یو بانه کوو کله بله بانه کوو وله که صحیح اطلاع نه راځي باقي خلک د دنیا وایي چې څوک وایي وفات دی څوک وایي ویشتی دی څوک څه وایي څوک څه وایي وله که موږ ته څه پروف نه دی رالیلا ثبوت طور باندې څه نه دی راغلی ته خپل نمبر ما سره زما نمبر چې کوم دی نو 0332 86 66 554 دیوانه واتس اپ دی باندې واتس اپ هم دی او دوم د سیمر ټیمانی تم وایزو نمبر 0321 98 90 560 واتس اپ آو جی دا صدرونه دي د مور د سر او دا سلسلې دي ټول ولاړ دي او انتظار دي دا تصاویر د اسد چلیږي او صاحب کته ډیر مو چې بس بچیال ته مرګ د خو سبق دا روزانه مرګ د نستې په شکل کې د غریبې په شکل کې پکور کې د مایوسې په شکل کې او د حالات چې ګورو نیوي یاره بس مرګ سره بګورو ډانچې بم پکې ویني چې خلکو پراته دي او سبا ځوانان روان دي ولې ځوانان د ډانچو ته نه ګوري د ایجنټ د کپرو ته نه ګوري خور ته پته لګي نو سر ایجنټ خو پیسې پکار دي او دا غبل بچي د مور ارمان رجل دي نو دو درې خبره دا مرګري سر کوم چې تنبې نه بهر ولاړ دي چې کوم اساس سره ملاتړو د سمنځ پورې تل دي اخو ته واپس راغې او وسط فلحال لا به درکه دي دا غویم چې دا دوړه نمبرات د دیرونو چلیږي چا هم سره چې معلومات وي د اسد په حق لبانې په دغه باډونو کې یا چته په جیل کې یا په نور ځای یا چرته لیدلی د هر قسم حالت سخت خبر کوم نه مور شاته ناسته او من خبر کې دینونو سره رابطه وکي بار یو مرګره ولاړ دي هغه ترکی پورې تل بیا واپس راغلی موږ له سم معلومات راکړي راځي چې هغه مو ستاسو نوم دی ګلاب ابوبکر ته خو اسد سره سهاده پورې لاړې او جی نو کم ځای پورې ته اسد سره مرګرتیا استاوه دا ورته ایران کې ماکو وای ماکو کله دا اخره دیوال سره بس نږدې کله څونه مرګري وي مونږ خو خپل په یو ځای کې چې کم دی ساتیا کسان یو او باقي چې کم بیا نور کورونو نه سره یو ځای کوي دا افغانان روم او پاکستانان په یو ځای زی په گیم کې دا افغانان زیات دي پاکستانان مونږ سره دوه کسان یو ته یو اسد ته کوم ځای پورې ورسېد زه ترکیه پورې بیا واپس ولې راغلی زه هلته پولیسو ګیر کوم څونه پیسې دی ترکیه پورې ولګېدې زما 9 لکه دا کومې دی راوړې والله بس ورونو را پسې خپل کور نه مو پلار په قرض کور یو نه بل نه راغونډې دا چې را واپس یې خفه که خوشحال بس خوشحاله خو یم او خفه م ډېر یم چې خپل منزل ته ونه رسېدې او جی یو خبر را سره یو شي را سره شریک کړه چې دا خلک پاتې شو نه دي ځي څه دی ولیدل داسې سخت دی که دې خلکو ته ته وایې چې یاره بس دا وطن ښه دی مور ښه ده نیستي خیر ده خو چې ته سلامت یې څه ویل غواړې زه خو خپلو د ځوانانو وروڼو ته ټولو ته دا ویل غواړم چې نه دي یو ځوان دې م نه ځي سخت ډېر دی تکلیف ډېر دی یو والله که دا یو مرغۍ نه ده
دا هم هلته ترکیه بادر نه اورېدی شي نشي اورېدی او خوراک څښاک سره څه کوي؟ خوراک څښاک هېڅ نه میلاویږي دا د لوږې نه 3 ورځې هر څه شی وي بس ځان سره به خپلې څه کجورې ساتي څه چڼې به ساتي بس په هغې به هغه خپل ټایم تېروي موږ په دغه لارو باندې په فوټیج کې کتې چې ډانچې او کپرې پرتې دا خبره ټیک ده او جی بالکل حقیقت ده صحیح ده. دا راته ووایي چې دا اسد ته خو لاړو وتې اسد تا نه په کوم ځای کې پاتې شو؟ دا مانه په ماکو کې پاتې شو څه معلومات دي اسد د څه وایي؟ والله مونږ خو رابه زه چې کوم ایجنټان هغوی سره مونږ خبرې وشوې هغوی اوس وایي چې یاره مطلب مونږ ته هېڅ پته نشته مونږ لاپته دی ایجنټ بیا دا معلومات نه ورکوي صرف پیسې لي او جی بس سره خپلې پیسو سره د هغه کار یې ستا سره هېڅ نور هېڅ کار نه نو څه نه پته نه ورکوي چې سړی منزل ته رسېدلی دی او که نه دی رسېدلی؟ بس چې منزل ته رسېدلی وي بس بیا خو د هغه پیسو ته تاکي که نه بس هغه خپلو پیسو پسې بیا منډه هغه د سړی ارزی پیدا کوي خو چې کله شهید شو بس بیا خبره کتاب بند بس کتاب بند بیا د هغه دلته کې تاله نه بیا بس نه جواب درکوي هېڅ شی نه درکوي بس بیا درته انټرنیټ بند کړي دا څونه کسان ایجنټ وباسي؟ دا چې څونه برابر شول که 200 برابر شو 300 برابر شو نو دې سره د لاړې ملاتړي کوي که دې ته صرف په ډېرو دي ګوتا ته چې ورځه په داسې کوي؟ دا چې دیوال ته ورسي بس دیوال کې درته هلته پرسنګونه کېدي په سیډیانو مونږ آرډر په دیوال باندې او جی په هغې مونږ ور وړو اخو بس اخو ټوپ کو بس بیا منډې وخو نو هلته هغې فوجیان ني په بارډر؟ فوجان ولې نه د دنیا فوجان ولاړي بس هغوی راپسې ډزې کوي لګیا وي او سپي م راپسې خوشي کړي مونږ ته نه منډې وخو بس اخر هم چې ګیر کې بس هلته کې خو وخي داسې والي چې بس واپس ته خپل دیوال ته نشي را رسېدی تا هغه والو خوړل ته ګیر شو؟ 3 ځل مې وخوړه نو سپي دې ګیرئ که فوجیان دې ګیرئ؟ فوجان د خپله ګیری سپي دم ګیری او فوجان دم ګیری صحیح ده. نو څونه موده هلته بیا په ترکیه کې تېره کړه؟ ما هلته کې 17 ورځې تېرې کړې ترکیه کې او ډېره مهرباني زه ابوبکر ته خدای راوستې مور له یو مور دننه ناسته را سوالک ختم کړي د څو ورځې راسي ته خوش نصیب یې چې مور تا پسې نه جاړي اسد پسې مور جاړي داسې بلا ځوانان دي چې دې ځای نه وځي سیوا نیستي او غریبي دا تقریبا په څه ناڅه لیول کې د هر سړي سره نښتې ده په دې ټولو کې به څه ناڅه هر یو کس به دې کې مالدار ني خو ګوره په دې باور ساته چې ته ژوندې نو رزق روزي عہدې ترقي نوابي غریبي عزت ذلت دا خو باچا سره دی ځان پسې مین دې مه جړوئ ایجنټ دې پکه کرے پیسې اخلي بیا دې د بارډر فوجي ته پرېږدي یا به دې سپې او یا به دې د فوجي ګولې ریچي کی رب کائنات تیو کی چې اسد ته ژوندې کور ته راشي وای آمین